ښځې په کورونو کې موبایل، ماشومانو سره موبایل، مولایانو صاحبانو سره موبایل، صوفیانو سره موبایل، هر څه زموږ نه موبایل برباد کړل، تباه کړل. او نن سبا ګورې تبۍ دا خفه کېږې ما دې کشر کله مه ورکوې موبایل، ټول وخت پې فلمونه ګوري، سندرې پې اوري، بربنډې جنکۍ پې ګوري. او ډېر د حیا کورونه نن د موبایل د لاسه تباه و برباد شو، غرق شو د موبایل د لاسه. د حیا کور پخوا هغه پوټینې موبایل او بشیر جان سره په جیب کې هغه جوړ څلور دی او که درې پراته دي، درې دي ورسره. هلکه نن سړی غوسه دی، ګورې خیال به کوې هر څوک چې په سوک وواو. زه خو به دې ډډې ته ځم، خو تاسو کې چې پار چا ور ټوپ کړی د به هلکه پوره خیال ساتئ. ګورې ښه بشیر جان چې راشي که نه اوري به نعت ورکوې، او که لږ هم ورسره خوا دې خوا کړل د ده سوک ګورې بیا د ملک الموت سوک دی بار طرف چې ورسول. زه خو دې زر دې خوا راوتښتېدم، ما ته پته وه چې نن سړی غوسه دی او یې د ړندو غرګې دی که بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې پخوا هغه پوټینې مونږ ته به خلک وکړ ټېلیفون، مولي صاحب څنګه یې ښې یم، نور ښې او نور هم ښې یم، ښه نو بیا څنګه بیا هم ښې، ښه نو طبیعت ښه دی او طبیعت ښه دی، ښه نو خیریت دی او ښه نو بیا څنګه خدای پاکه نو بس یې که که نه بیا پکې لا دا به یې وایي طالبان څنګه دي. مې راشه خپله یې تپوس وکړه دې څه خبره یم 1200 طالبان دي کم بس مې ښه دي. یو پکې راته وایي مه بندوه ما پکې پیکج اچولی دی. اوس څه دي؟ اوس غټ موبایل دی. ما د یو زنانه ټېلیفون وکړ خفه کېږي اول د اصلاح خبرې کوم. ما ته مولوي صاحب یو وظیفه راته وښایه، لور مې چې ده د کوره چا بوتلې ده چا تختولې ده. ما چې ته ماشومه به ما ورته ولې ماشومه وړه چا نه پېغله ښځه را خو چا دوکه کړې ده بوت وایي چا بو دوکه کړې ده پېغله ښځه را څوک دوکه کولی شي. ما ورته وی ولې بس پته یې نه لګي څومره دې وشي څه وظیفه او ډېره نیکه وه مونځ او دس او کوټه کې به یې ځان پسې ور بند که کونډه به یې ولګولو په جانماز به ناسته او جړل به او مخ سر به یې پټ کړي او په جانماز به ناسته مې هسې خورې ورته پوښتنه کوم مې دا غټ موبایل ورسره وکړ نو وی پلار دې خدای تباه کړي دی اوله راوړی و که نه. مې ګوره وایرس تا ته معلوم دي خو غږ نه کوې، وایرس تا ته معلوم دي خو غږ نه کوې. مې تا څه خیال و چې دا مې ټول غم دی غټ موبایل جوړ کړی. تاسې په مصله ناسته را ذکر یې کوه الله یې یادو لا اله الا الله وي مې دی یار یادو. زما په خبره مې مه خفه کېږه زه اوس علاج کوم. مې دی یار یادو تاسو وی کونډې ولګولو په مصله ناسته را دا خدای سره مراقبه ده دا یار سره مراقبه وه. تا وی دا جاړي دا خدای ته نه جاړي دی هغه اشنا پسې جاړل چا پسې چې لاړه غټ موبایل دی ولا ورکه نن خو په کوټه کې چې تا ځان لکړه او غټ موبایل و دا برې ته اخیستې بیا به په مصله ناسته کوله نو خو په هغې لګیا وه که نه د خپل هغه اشنا یار سره چې چا سره لاړه هغې سره یې ویډیو خبرې کولې که نه. وی خدای دې پلار تباه کړي. مې پلار ته خیرې مه کوه پلار نه دی خبر کور کې دننه د لور نه پلار نه خبرېږي څوک دی خبرېږي وایه مور خبرېږي. تا به پلار ته ویلي که نه چې دا په مصله د خدای په مصله ناسته ده او دا بل چا سره خبرې کوي ته پې نه پوهېدې تا ته پته نه لګېده د دې موبایل د لاس قسم په خدای د حیا کورنۍ لاړې تباه شوه. غلطي زمونږ هم ده مونږ یې په ښځو ورچوو خو غلطي زمونږ هم ده. دا مینه په لوڼو بلکل مه کوئ. دا که زه اوس تللی یم جاپان ته چین ته په خدای که هلته ډرایور سوال نه پیدا کېږي چې موبایل استعمالي دومره سخته سزا ورکوي چې د حد نه وتې ته خو به ځان مړ کړې خو بل به مړ کړې ته موبایل ولې استعمالوې تا یو که چا سره ډغره وواله 115 به نور مړه کړې د اختیار چا درکړی نه پرېږدي. دلته خو وروره که په خر شریف سور دی په خر شریف نو موبایل ورسره دی او که د خرې پر اړه مبارکه کې ناست دی نو موبایل ورسره دی. دې له به یو پوټې لږ وار ورکوی په خدای قسم که دا دې په کار شي دا د نقصان دی په کاري کې به د خدای قرآن نو ما سره به وعده کوې ټول که خیر دن نه بس به د قرآن شریف تلاوت کوې انشاءالله ووایې سوره اخلاص وایې 3 ځله چې دې وی الله به د قرآن شریف د ختم ثواب درکوي. او بل دا قاري صاحب درته ګوره دلته مدرسه جوړه کړې ده یو بچی راولې
او په دې مدرسه کې داخل کې چې د خدای قرآن زده کړي که ته قبر کې پروت یې ثواب به در روان او بلکې یو بچی علم ته وباسئ یو بچی عالمان کې د علماو سره قاریانو حافظانو سره مینه کوئ رونو قرآن شریف د الله پاک کلام دی او د خدای کتاب او با برکته کتاب دی رونو چې کلام د الله نو برکت په پکې ولې نه الله قرآن شریف کې په خپله د دې صفت کوي مصدق ورته وایي مهیمن ورته وایي امین ورته وایي مجید ورته وایي کتاب مجید او دلته الله پاک ورته مبارک وایي مبارک څه ته وایي رونو دا طالبان په پوهېږي برکت دې ته وایي زه به حاصل درته ووایم د طالبانو په ژبه نه چې یو شی لږ وي مختصر وي او فایده پکې ډېره وي دې ته مبارک وایي د یو شي حجم کمې خلک وي هلکه دې ډوډۍ خو ډېر لوی برکت وکړه څه مطلب مونږ خو یې دوه درې کسه بیله په دې ماړه شي په دې خو پنځه شپږ کسان ماړه شي یا د چا وادي او هغه د هغې دپاره انتظام وکړي هغه مثلا د 200 انتظام کړي او غون پې یو 400-500 راشي ویې خوري او ډوډۍ بیا هم پاتې شي خلک څه وایي هلکه دې ډوډۍ خو ډېر برکت وکړو شی لږ و فایده پکې ډېره شوه دقه رنګې رونو قرآن شریف هم دی څومره چې د قرآن شریف دا حجم دی او د قرآن شریف پاڼې دي او د قرآن شریف حروف او الفاظ دي قسم د خیر او فایده پکې را دی نه ډېره ده دومره با برکت کتاب د قرآن شریف چې که ته د قرآن شریف راوالی او دا ښکل کې نو په دې خدای ثواب درکوي که ته د قرآن شریف راوالی او د سینې پورې د جختو نیوه په دې الله اجر درکوي که ته د قرآن شریف ته د مینې محبت په نظر وګورې په دې خدای پاک اجر درکوي که ته د قرآن شریف له رومال جوړ کې رحیل ولا جوړ کې قسم دې په دې کې هم ثواب دی الله پاک په خپله قرآن شریف کې فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د دې آیت مقصد دا چې قرآن شریف د الله پاک د دین د نښو نه لویه نښه ده او د آیت مقصد دا چې د الله د دین د نښو عزت پکې دا د الله د دې آیت نه مقصد دی والله په دې کې دا مونږ ته اشاره راکوي چې دا زما د دین لویه نښه ده او د دین د نښو به عزت کوي ګوره قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون چې کوم سړی بیودسه دی نو قرآن شریف له لاس نشي وړی او چې کوم انسان په لویه بیودسۍ کې په غټه بیودسۍ کې مبتلا دی هغه د قرآن شریف تلاوت هم په هغه بند دی د قرآن شریف تلاوت به نه کوي دی بلا هم وي نو د هغې نه پس به د قرآن شریف تلاوت کوي د دې نه ته خپله اندازه ولګوه چې قرآن شریف د الله پاک څومره د عزت او د برکت کتاب دی تلاوت کې ثواب ډېر خلک د حضور پاک په زمانه کې د قرآن شریف په تلاوت او په لوستو خدای مسلمانان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د هجرت نه مخکې صحابه لیږلي مدینې شریفې ته انصار د مدینې د حج په موقع راغلي او حضور پاک له دعوت ورکړی وی ته مدینې ته راځه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعوت قبول کړ خبرې مه کوئ وړو شور به نه کوئ نو کسان یې ولیږل انصارو له یو څو کسان یې ولیږل حضور پاک نو هلته یو صحابي په مدینه شریفه کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه حزب النبیت ورته وایي د مدینې نه بهر علاقه ده حره د بنو بیاضه ورته وایي هلته کې دا صحابه دیره شو لیکن کم صحابي چې د دوی مشر استاد و تاسو ورته شیخ القرآن وایي یا زمون خلق ورته شیخ الحدیث وایي یا شیخ التفسیر ورته وایي هغه په سترګو د القاب اوس راوتي دی هغه زمانه کې نو هغه په دواړو سترګو نابینه وړوند و عبدالله ابن ام مکتوم
لیکن د قرآن شریف نعمت د هغه په سینه کې پروت د پیغمبر علیه السلام د احادیث رڼا د هغه په سینه کې پرته وه د اسعد ابن زراره رضی الله عنه کور کې دیره شو په مدینه شریفه کې یو لویه غوغا جوړه شوه چې لکه څه خلک راغلي د مکې نه او نوي دین خوری او وایي چې ستاسو د پلار نیکه دین باطل دین دی او خراب دین دی او تاسو به ټول دوزخ ته دی نو یو میټینګ یې راوغوښت یو لوی اجتماع وکړه خپل د مدینې چې څومره خلک و مشران دا ټول یې راجمع کړل د دې اسعد ابن زراره په خلاف باندې چې د بهر نه خلک د مکې نه ریستی دي او هغې دلته دیره کړي دي یو پاسې تقریر یې کو بل پاسې د ټولو مقصد دا چې ورځو او چې دا کم خلک راغلي د مکې نه چې دا وشو او چې دا چا راوستي دي د سره به پوهېږو چې تا د بار نه ولې خلک راوستی دي واقعي چې اوس څوک راشي خدای مکه او ستاسو په دې پلوسی کې یو ځای کې دیره شي او وایي چې ستاسو را دین خراب دین دی او نوی دین خورئ خدای شته که تاسو یې پرېږدئ مولیان به دنه مخکې او تاسو به ورپسې چې ښه ستا داسې کړي ته راځې او زموږ د دین خلاف خبره کوي اوس به څوک لاړ شي او په یهودیانو کې به د هغوی د دین خلاف ووایي چرې نه شي یا په امریکا کې او برطانیه کې د عیسایانو خلاف به ته ووایې نه شي ویلی دقسې هغوی یو خپل میټینګ وکړو په دې کې یو هلک و سید ابن حذیر هغه ویل لکه داسې کار دی ناول خو له دې خبرې معلومات پکار داسې خو په سنایي خبرو اعتبار نه دی پکار ورځو معلومات یې کو او دا چا چې دا خلک راوستی دي چې مسلمانان ځان ته وایي دا زما دوست دی اسعد ابن زراره زه ورځم زه یې پوهوم چې دا خلک لر کا او که دا دې پوه نه شو نو بیا به پرې ورځو هغې وی ډېره ښه ده اسید ابن حذیر ورغې دروازې ورته ووانه اسد ابن زراره وله راووت په خیر اخلی په خیر وشو څنګه چل دی ملګري رورې تاله راغلی او تاسو خلک راوستی دی د مکې نه او څه غلطې خبرې کوي او زمونږ پلار نیکه موږ ته کافران وایي چې تاسو به دوزخ ته ځئ او نوی دین خورئ او ستاسو او ستاسو د پلار چې کوم دین وا خراب دی ګورې ستا خلاف ټول د مدینې خلک بلوه دي او پلانکي ځای کې میټینګ دی خو زه درله رالم او زه دې پوهیم د قوم مقابله نه کېږي او نه د کلي د خلکو مقابله کېږي مهرباني وکړه دا سړي وشاړه ګنې خلک درپسې راځي او په دې کور د حمله کوي ګورې هر څه دله بربادوي او زما دوست دی خو زه هم د سره نشم ودرېدی زه به هم قوم سره ودرېږم اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وی ملګري وی ته راځه تا درنه کوم د دې خلکو خبرې واوره نو که خراب خلک یو خبرې غلطې کوي نو ته زما دوست دی دا ستا کور دی د مټې ونیسه او ته یې وشاړه او که خبرې سمې نو ولې زما په میلمنو پسې خلک شوي دي ولې زما میلمانه بې عزته کوی زما بې عزتي ولې کوی هغه وی یاره دا خو هوښیاره خبره ده ځان سره یې کور ته دننه هغه صحابي چې په دواړو سترګو نابینا و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ته وی ده سره یو څو خبرې وکړه نو خبرې څه وې د قرآن شریف تلاوت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع رونو تلاوت د چاو د حضور پاک د شاګرد او کم صحابیو یو ځل په مکه کې د حضور پاک سره د مکې د مشرکانو میټینګ رسول الله مبارک هغوی له دعوت ورکاو چې ته مسلمان شه تاسو مسلمانان شه دا غټ غټو چې د کم د مکې سردارانو دو مذاکرات شروع دي ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی دا خلک ناست دي هغوی رسول الله مبارک ته داسې یو قدم ښوده ګوره مقصد یې دا و چې نبي علیه السلام ناکام وي داسې دا تا سره چې کوم مسلمانان دا ټول غریبانان او دا ټول هلکان دي ناپوهه دي دا ځان نه لرې کړه دوی سره مونږ یو ځای نشو اسلام راوړی نو مونږ به ستا دا قرآن واورو نو کوم خوښ شو نو مونږ به دې قبول کړو رسول الله مبارک لم خدای ډېره پوهه ورکړې هغه پوه شو چې دا خو اوس په ما دا خپل لرې کوي
او دی به یې اسلام راوړي یا نه وي نه داسې نشم کولی دا ولې ځان نه خفه تاسو به یا مسلمانېږئ او یا نه او دا ولې خفه کوم وایي ښه یو چل وکړه دوی له یو ورځ ورکوو موږ له بله ورځ را دا خو ټول زموږ غلامانو پرونو بلال دی او صهیب دی سلمان دی دې ته به یې په سپک نظر کتل دا خو پرون زموږ غلامانو نو موږ دوی سره په یو پوړ او په یو ټاټ او په یو ځای نشو کېناستی دوی له جدا روسکه او موږ له جدا روسکه موږ به ستا دا خبرې دا قرآن واورو کم خوښ شو نو موږ به در سره ملګري شو دا خبرې کېدی چې دا نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی بس هغې ته خوله جوړه شوه وایي موږ درته دا یاده وګوره که نه د مجلس په آدابو نه دي خبر زموږ ستا اهم میټینګ شروع دی او دوی پکې په میاس کې راغی غریب خو په سترګو نابینا و نظر یې نه لګېد او هغه راتلو سره څه وایي الله رسول علي مما علمک الله تا ته چې الله څه ښودي دي نو ما ته وښایه نو حضور پاک دا تندی مبارک لږ دروند شو لږ خفه شو چې د خدای بنده دا وخت ستا د راتلو بل وخت به راغلی وي زما د دې کافرو سره مذاکرات دي او زه کوشش کوم چې خدای دا مسلمانان کړي نو هغې هم دې باندې باسو چې دا مسلمانان دا کمزوري دا ځان نه لر کا زه نه لر کوم خروز هغوی له جدا که موږ له جدا که نو داسې وخت کې راغلی لږ تندی یې دروند شو فورا قرآن نازل شو عبس وتولى ان جاءه الاعمى حضور پاک ته لږه یو پوټې زورنه الله ورکړه د پیغمبر تندی تریو کړه تندی یې راچون که ولې هغه ړوند راغی ولې اصله راغلی دی خو دې له راغی چې ستا نصیحت قبول کړي او ستا نه زده کړه وکړي دا بلا ورپسې ورکوه دی به یې ایمان راوړي یا به نه راوړي همدا غریبانان او دا ړانده به ځان ته راتنږدې کوې او دا به ځان سره خوا کې کښېنی بس بیا چې به کله د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا راغی یقینو کې حضور پاک به د مټه ونیوه او په خپل څادر به یې کښېنو وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هغه انسان ته په خیرالی دی هغه انسان ته مرحبا ده چې د چا په حق کې زه خپل رب ملامته کړی هغه صحابي قسم په خدای قرآن کې د چا سینې له الله دی دې وي په سترګو ړوند که نه دی د خدای په نزد د ډېر لوی عزت خاوند دی چې قرآن سره یې دشمني ده او قرآن دې د سینې نه لرې دی که د کلي غټ نواب م یې که د کلي غټ خانه مې او که د ملک نه د وطن بادشاه مې په خدای د الله په نزد د ګونګټ نام زیات بتر اصل سیز د خدای قرآن د مکې د مشرکانو چې د حضور پاک سره دشمني و په څه وه په قرآن پیغمبر علیه السلام ته خو به صادق وي رښتونی امین به ورته وي په خدای قسم د قرآن د نازلېدو نه مخکې چې د دې په زړه کې د حضور پاک کم قدر و دا د بل چا نه رښتونی امانتګر او چې قرآن نازلم شو نو ذاتن پیغمبر بس پکاوی نه کو د قرآن د مخه زه نه ویم الله فرمایي انهم لا یکذبونک ستا ذاتي تکذیب نه کوي ستا د ذات دشمنان نه دي ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجهدون روانه د قرآن سره ټول روانه د ابو جهل د قرآن سره دا د خدای کلام نه دا ستا خپل کلام دا د خدای خبرې نه دي دا ستا خپلې خبرې نه منو دا قرآن تا منو خو دا قرآن دې نه منو او رسول الله مبارک چې قرآن نه منې نو د پیغمبر منل څه معنا لري ټوله جګړه په قرآن وه خدای پاک هغه څومره ذلیله کړل ابو جهل چې د بدر په جنگ کې کله ولګېده او په ځمکه پرېوته او کافران وتښتېدل نو رسول الله مبارک ته معاذ او معوذ دوه لکانو نوجوانان رالل یو وی الله رسوله ما وهلی دی بل وی ما وهلی دی کله جنگ ختم شو رسول الله مبارک وفرمایل بې څوک به لاړ شي چې ابو جهل وګوري څه شو د خو دا مسلمانان به جمدي نیسو او ځان سره به جمدي بوزو لږ معلومات به اخلو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ورلم لاشونه مې اړول د لاش پکې راووته یا وجود قد برده یخ شوی لاس پې نه شو ړقولی خو به رمقن لږه سا پکې وه زه ورغلم ما وې تا ابو جهل لاشونو کې پروت و خورې
او وینې پې وړېدلې وې وی په سینه مې ولا ښه مضبوط ټوپ و وی ما ته وی کبر یې څو نو درونو کبر به نه کوې په قرآن کې د ایمان راوړو قرآن د خپل که د خدای کلام دی ومنه بیا به عاجزي کې بس عزت په خدای درکړي وی ما ته وی څوک یې مې عبدالله ابن مسعود وی کنځل یې راته وکړل د پلانکې زویه دومره لوړه سینه به د چا لیدي وی بیا ما ورته وی چې سر دنه پرې کوم وی چې څه پې کې مې حضور پاک لی وړم دې قبر ته یې وګوره که وی ما ته وی چې زما سر پرې کې دې سینې سره جوخت یې پرې کا چې سټ مې اوږه دي چې زما سر په نورو سرونو کې پروت دي چې د سردار سر ښکاري مې دا ارمان دي پوره کوم اوس ته نه یو تپوس کوم چې د حضور پاک متعلق د څه خیال دی ملګري خو درنه ټولو تښتېده نو ما ته یې قسم وخوړه په خپلو ګوتانو چې زما د په لات او په عزا او په منات قسم چې کله یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هم هغمره بدي شي ورشه ورته ووایه سر مې دې پرېږه رسول الله مبارک له مې راوړه مخې ته مې وغورځم هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی او حضور پاک د الله شکریه ادا کړي ولې دا د قرآن دشمن انهم لا یکذبونه که ته بدي شي او ستا سپکه وایي او تا ته اوس وایي دروغجن دا د قرآن د مخوي ذاتي تا سره روانه نشته ولکن الذین کفروا بآیات ربهم یجحدون قرآن چې چا منلی دی بلال ته وګوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد راوسته او آزاد او رسول الله مبارک سو فرمایه الله ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړی بلال غوندې انسان ته سردار وي او یو چې معراج نه راغی وی بلاله څه عمل کې کلما دخلت الجنه چې کلم جنت ته تلیما کلم یو ځل په ویښه او بل په خوبونو کې سمیت خشخشتا که امامي د خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېدلی ګرځېدل ته او کشار هلته دی د چا برکت شو د قرآن شریف برکت نو عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو نابینا دی لکه قرآن پروت دی او د پیغمبر حدیث پراته دي نو چې معمولي غوندې حضور پاک ته خفه شو نو الله رسول الله مبارک له زوره نه ورکوي دی نه مه خفه کوي اسید ابن حضیر وایي چې وردن نه شومه اسعد ابن زراره هغه ته وایي د سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع تلاوت چې واورېد اسید ابن حضیر فورا وی دا څه شی دی دا مې څه واورېدل مونږ خو دقه خبرې کوو چې دا تاسو وایئ چې ګډې وړې وایې دغه شی دی دا دې څه شی دا زمونږ د الله پاک کلام او خبرې زمونږ په ښکلي پیغمبر محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم نازل زمونږ د هدایت دپاره وایي ستاسو د دین نوم څه دی اسلام وایي په دې کې به څوک څنګه داخلېږي په دغه دوه ټکي به ووایه کلمې شاده اسید ابن حضیر د قرآن په اورېدو وایي داسې کلام مې چې ته نه دی اورېدلی دې خو زما پړه کې لارې جوړې کړې خدای پاک مسلمان لاړ قوم لو قوم په تمه دی چې دی بس پیغام راوړي وی قومه ما خو د هغې خلکو خبرې واورېدې خو خراب خلک نه دی ډېر ښه خلک دی د شړلو خلک نه دی هغوی چې کوم پیغمبر یادوي د هغه دی چې د آخر زمانې پیغمبر د یهودیان مونږ ته وایي دا هماغه دی او د هغه خو ډېرې ښکلې خبرې او زه خو یې ملګری شوم اوهو مونږ لېږلې سلوې او دې کړل څه هلک وی پوه نه شوې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مشر و په ټولو کې د اوس قبیلې سردار هغه وی ما پرېږدی زه ورځم دا سړی زما رشته دار دی سعد ابن زراره او زه یې پویم که پوه شو ښه پخه او که پوه نه شو نو زما رشته داري نه ده په کرتاو سره به ولاړی وی ښه چې ورغی سعد ابن زراره ته یې دروازه ووهل اوله راووته ورته یې ویې ترور زویه قوم ستا خلاف بلوه دی څه چل مې کړی
وایي تا د مکې نه خلک رستی دی او څه نوي دین خوري او اسلام ورته وایي او موږ ته او زموږ پلارانو ته دوزخیان او کافران ټول قوم ستا خلاف راوځي. زه رالم زما رشته دار یې زه دې پویوم دا خلک وشړه او که دې ونه شړل قوم در باندې راځي بلوه کوي او در باندې حمله کوي پرېږدي دې نه. ګورې زه د سره نشم ودرېدی قوم سره ودرېږم خو زما رشته دار یې نو ما تا دې له رالم چې دې پوه کړې. هغه ورته همغه وویل ورته ویې داسې وکړه د خلکو په خبرو پسې مه ځه راځه هغوی سره په خپله خبرې وکړه که خراب خلک او خبرې غلطي نو دا ستا خپل کور دی دې وشړه. هغه مې دا خو خیاره خبره وردن نشو او اقا عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي یو څو خبرې ورسره وکړه. د هغه څه خبرې وې د قرآن شریف تلاوت یې ورته آی های چې وې که تلاوت نو سعد ابن معاذ وي دا څه شی دا خو ما په لومبي ځل واورېد د دې نه خو د رښتیا او د حقانیت خوشبو راځي دې خو زما له کې لارې جوړې کړې د څه شی دی وي دا زموږ د الله کلام ستاسو دین هم سره اسلام وایي ښه اسلام پیغمبر فلان کې وایي موږ د یهودیان وایي که نه چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي بس دا همغه دی په څه طریقه به دې کې سړی داخلېږي کلمه شهادت یې ورته و هم خدای مسلمان د قرآن په اورېدو چې راغې قوم ته اوس قوم ټول په تمه دی ویل لکه قومه زه څنګه یم وی ته خو سم سړی که نه څه حیثیت مې دی وی ته زمونږ مشر نو که زه یو فیصله وکړم وبه منې قوم خو دا مطلب و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو وی بلکل صاحب ته مخکې کېږه موږ درپسې یو وی داسې کار دی چې ما دا خلکو خبرې واورېد قسم دی ډېرې ښکلې خبرې کوي ډېر خشته کتاب وایي او دا هغه رښتونی کتاب دی چې موږ ته یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي نو همغه دی او زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته م وایم چې ټول راځئ چې ملګري شو هغه میټینګ کې چې څومره په زرګونو خلک ناستو په یو ژبه خدای پاک ټول مسلمانان کړل حضور پاک چې مدینې منورې ته راغی نو د مدینې فضا واره خلک اکثریت مسلمانان یو څو منافقین پکې پاتې وو باقي اکثریت مسلمانان بنیاد د خدای قرآن اوس ورونو دا قرآن خدای پاک موږ تاسو دپاره نازل کړی او زمونږ د ایمان چې دی د دې دوه نعمتو د برکت نه دی یو نعمت د قرآن شریف په شکل کې او بل نعمت د محمد مصطفی ټولو صلی الله علیه وسلم په شکل د دې دواړو نعمتونو په برکت موږ د خدای ایمان را نصیب کړی او انشاءالله د خدای نه امید لرو چې زمونږ بچي زمونږ نصیب تر قیامته پورې زمونږ نسل ته به خدای پاک همدقسې د ایمان ور نصیب کوي که خیر انشاءالله. اوس بس موږ تاسو څه کوو اوس به یو کار کوئ که خیر یو به تاسو ټول د قرآن شریف تلاوت کوئ انشاءالله وایئ شوق سره وایئ لاس اوچت کوئ نور شوق سره وایئ تلاوت به کوئ پرېږدی به نه قرآن شریف پخوا به خلکو خو یو کار دی موږ نن دې غټ موبایل غرق پخوا به خلکو د قرآن شریف تلاوت کوو چې مونځ به سهار وشو په دې جومات کې به دې غاړو ته را بوډاګان کېناستل چاله به ناظره نه ورته تسبیح بیاړول او که چاله به په ناظره قرآن ورته نو هر چا به ځان له خپل قرآن شریف په تاخ کې ایښودی او د هغې تلاوت به یې کوو د هر چا به پکې خپله نښه وه اکثر به په دې جګړه وه زما نښه دې غلطه کړې زما قرآن څه شو ورچې دا نه دی بلکې زما نښه ده یو شان به د قرآن تلاوت اشراق مونځ به وشو خلک به کور ته تلل مازدیګر به خلکو د قرآن راواغی ماسپښین دغه نور ته به ناستو تلاوت به یې کو ماسخوتن به تلاوت کو اوس صرف چې په کمه مدر جومات کې د ماشومانو درس وي نو بس هغې کې تلاوت وي باقي نشته جیب ته به یې لاس دننه کو په تسبو به یې ګوتې وجنګېدې زر به یې تسبیح راویستې او د خدای ذکر به یې شروع کړو چا به درود شریف وایي اوس چې سلام سینګه وګرځئ دا مردار راوباسي او لا د جومات نه نیو تېرې تنبې سره د دروازې سره راوباسي او په موبایل لګي ټوله دنیا په دې غم اخته ده ډرایورانو سره دا په لاره چې ځو مونږ په څه لیټ شو اکثر پروګرام کې لیټ شو په څه وجه هلته موټر سایکل والا موبایل لیستی نو په خپل موبایل کې لګیا دی رو روزي په یو لاس یې هینډل نیولي په بل کې موبایل نه یو خوا کېږي نه بل خوا واو پسې رانې کړ
خو چې هرن دی پسې و بس به ته برن شي چې ما پسې هرن ولې ها موټر والا اوس هم دقه دی په لار راتلو موټر والا رو روان دی دنیا ورپسې د پروا هم نشته هرن ورپسې وا که نه څه پې چې تېرا مخکې شوم کتل لګیو په موبایل